که چېرته فرضاً و تقدیراً تاسو د درس په مسند باندې کېناستئ او درې څلور مسلمانان تاسو ته راغله او تاسو نه سبق ویل لږ یا ډېر، نو د الله نه به یره اختیاروئ او دوی ته به سمه لار ښیئ. دا خبر ولې کومه؟ دا په دې اعتبار سره کومه چې دا کم مشاهدات زمونږ دي او ظاهراً یې ګورو او علماو د دې دین نه څه جوړ کړي او شاګردان یې په کم طرف ته روان کړي، والله بالله د الله په هستۍ باندې قسم چې دا د دین محمدي سره خیانت دی. زمونږ بعضې مدرسین حضرات پردي زامن داسې د خپلو شخصي منافعو دپاره استعمالوي لکه غلامان او بردګان، او په دې تلامیزو کې دومره عقل نشته چې زه د دې هدف دپاره نه یم راغلی چې تا استاد نه زه کنځلې یادې کړم، تا استاد نه زه د شرک او د کفر ټاپې یادې کړم، او ستا استاد نه زه د عناد نه سینه ډکه کړم، بغض او حسد راته زړه کې راواچوي، او ستا د شخصي مفاداتو دپاره د خلکو تکفیر وکړمه او په خلکو باندې فتوی صادرې کړم، نسبت د کفر او شرک او د بدعت وکړم، او د خورا مسایلو د دین نه انکار وکړم او د خیر په غونډۍ باندې کښېنم. دا یو داسې مسلم حقیقت دی چې تاسو به یې ومنئ او تاسو د میډیا د لارې نه ثابته شي. ولې؟ دا جفا ده، دا خیانت دی د دین سره چې بعضې علماو روان کړی دی. داسې نه یي په کار موږ ته چې د الله د دین طالبان راځي، په کار ده چې دا زړونه ورته د خدای د محبت نه ورډک کړو، دا زړونه ورته د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د مینې او الفت نه ورډک کړو. موږ ته په کار دا ده چې هغوی ته د خدمت یو ذهنیت ورکړو چې ته د کم خدمت دپاره روزل کېږي، زما د مفاداتو دپاره نه چې د شخصي مفاد دپاره تا استعمال کړم. بیا خصوصا دا یوه مسله وسنه یاد وساتئ چې د تکفیر په موضوع کې ډېر احتیاط وکړئ. د تکفیر موضوع ساده موضوع نه ده، زمونږ اعلام د امت دومره محتاطو، تاسو شرقات لوستی دی او بار بار ما کتلی او لیدلی مي د معتزله بحث راځي. معلومات دی تاسو چې معتزله چې دي هغوی وایي د دې بدو افعالو خالقان دا بندگان په خپله باندې دي. اوس تاسو علماو ته زما درخواست دا دی چې یو سړی معتقد د دې مسلې شي چې د الله په خالقیت کې شریک ګڼي، نو ستا تصور څه دی؟ لیکن شرقیت دا وایي چې اختلاف دی د علماو سره د دې نه چې نسبت د خالقیت کوي الله بنده ته، لیکن سره د دې نه تکفیر د دوی ناروا دی. لوستل دي شرقیت کې او که نه؟ چې کله د دومره غټې تخطي سره د شرک او د کفر او د تکفیر نسبت ورته ناروا شو، ته په ډېرو وړو مسلو باندې د کفر او د شرک نسبت څنګه کوي؟ هغه یو وایي یا رسول الله تا دلته ورته خبره برابره کړې ده، وایي ها کافر شوې کافر. هلکه خدای به دومره ډېر ټیم در نه کړي، داخل مه جنګوه. دوه درې قواعد او ضوابط دې یاد کړي، تکرارن یې وایي، د خلکو نه دلیل قطعي غواړي، او چې خپله په یو مسله اعتقادیه کې چې د اساساتو د اصولو د دین سره تعلق ساتي په یوه حاشیه باندې اکتفا کوي او هغه بار بار تکراروي او خلکو ته نسبت د کفر پې کوي، نو تا خپل د ایمان ناپ راوړی سره د دې نه چې محمد رسول الله علیه السلام فرمایي په ټولو صحاو ستو کې دا حدیث ملاویږي، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام. ته چې بل چاته د کفر نسبت کوې نو په دې وخت کې اول فیصله دا وکړه چې ستا ایمان تا سره باقي پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. علامه قاسم نانوتوي ته د کابرو علماء دیوبند د جملې نه دی، یو سړی ورته راغی وی جناب په دې محله کې یو امام دی او موږ ته دا خبر کړي چې دا قاسم نانوتوي کافر دی، تاسو څه رد عمل لرئ؟ د مازدیګر د مانځه ټیم و، وایي دا مونځ وکړو خبر به فیصله کړو. چې کله د مانځه نه فارغ شو ور روان شو ورغی ملا ته کېناست په جومات کې، وایي زه قاسم نانوتوي یم او تا ویلي چې دی کافر شوی، زه راغلی یم دپاره دی چې ما مسلمان کې زه مسلمان کېږم، ما ته اسلام راوښیه. علما دا خلکو هی په دې شکل باندې و، ته راغلی په ځای د دې چې یو کافر مسلمان کې په دین اسلام کې داخل کې راپاڅېږه فتوا دې صادره کړه، ها سیفیان کافر دي. دا خبره هسې رانه ووته. باید بل مثال مې پیش کړی وی، ځکه چې دا کفر یو طبیعي امر د دوی دپاره ګرځېدلی چې په چا یې فټ کوي دا د دوی خوښه ده چې هر څوک یې د طبیعت خلاف یې هغه ته کافر وایي. دا نه چې څوک یې د طبیعت خلافي ولو که په اسلامي معتقداتو په دین باندې برابري، د دې سره سره به دی. ما ته مولوي مظهري صاحب قصه وکړه، عبدالحکیم مظهري صاحب، تاسو یې پېژنئ. و یو عالم ته ورغم
وای ما ورته ویلي چې دا مفتي نعمان او دا شیخ عبدالحق حفظه الله او دا نور علما دا د دین خادمان دي راځئ د دوی سره جوړ وکړه. وای ما ته جواب دا و چې ها د دوی په شرکیاتو کې خو تا مې اشتراک کړی و. وای ما ورته چې څه شی شرک دی؟ وای ولې د عرس مجلس چې کړی و هغه شرک نه و؟ نعوذ بالله من ذلک. اوس د علم دعوه د اسمان ته رسیږي لیکن د کفر او د اسلام تفکیک نشي کولی. نو عرض مې دا کو مولوي صاحبانو تاسې فارغېږئ د دې کار نه به اجتناب وکئ جدا. خلکو ته به کافر نه وایي. ها که یو سړی کافر و هغه ته بیا مسلمان نه وایي خو چې لیکن اتفاقا کافر و. ګوره په اختلافي محرماتو باندې څوک کافر نه جوړېږي. دا څومره چې اجتهادي مسایل د علماو دي په دې کې حلال او حرام بېدرکه ډېر زیات دي لیکن په انکار باندې څوک کافر کېږي نه. امام شافعي صاحب استنباطات کړي موږ یې سره منو نه. حرام ورته ویلي موږ یې روا ګڼو لیکن نه کافر کېږو. ولې چې کله امر اتفاقي شي او د نص قاطع صریحینه حل یا حرمت ثابتي او انکار یې وکړو بیا به کافري او که نه په دې وړو جزیاتو باندې خل د دین اسلام نه وښکل دا جفا ده. که ته څومره لوی شیخ یې خو زما دا نصیحت د متن د کتاب نه دی د ځان نه خبره نه کوم. نو احتیاط پکار دی دا نسبتونه خلکو ته مه کوئ. هاغه علامه وشا کشمیری رحمه الله اطفال الملحدین ترجوک وایي چې اخراج المؤمن عن الملة وادخال الكافر فيها امر عظیم ای کفر. مسلمان به د دې ایمان نه نه خلاصوي د دې ملت اسلامي نه به مسلمان نه وباسي او بیا خصوصا د شخصیاتو دپاره د خپلو ذاتیاتو دپاره به چاته د کافر نسبت نه کوي. ها یهودي او نصراني ته به مسلمان نه وای که دا دواړه کار دی وکړو بیا به د ایمان د منځ تللی. عرض مې دا کو چې دا مسله ډېر نو خلک به نه جنګوئ. که په ساده الفاظ ویم د پردو بچانو نه به جنګي سپي نه جوړوئ د پردو زامنو نه به جنګي سپي نه جوړوئ. د خلکو په مقابل کې دا پردي بچیان مه ودروئ. ها یو دفاع د حق ده په تاسو باندې فرض عین ده. کوم چې خوارج دي روافض دي معتزله دي مجسمه دي معطله دي مشبهه دي او دا څومره ډلې خوارج چې دي د هغوی مقابل کې ستا مبارزه والله العظیم بهترین جهاد دی. جهاد په دې لار کې به سرم ورکوي. عرض مې دا کو چې په دې موضوع کې ما سره ډېر څه په ذهن کې راغله چې اوس تاسو مشعل د لارې وګرځي. اخري خبره کومه چې کله فارغ شوې ولاړئ د مشرانو علماو به ادب ساتئ. د مشرانو علماو سره به اختلافات نه جوړوئ. سپین ږیري علما زموږ د افغانستان معزز علما دي واجب الاحترام دي. ته نوی فارغ شوی کیدی شي چې په مسله دې سره خلاص نشي کیدی شي چې کتابونه دې ډېر نه مطالعه کړي کیدی شي چې په یو قول کې اختلاف وي وجه د رجحان تا ته نه معلومه د عالم مقابله به نه کوې. زه کشرم چا رانه پوښتنه وکړه وی دا د ګیرې تورول څنګه دي؟ مال دا حرام دي. بالکل حرام دي. مال چې بالکل حرام دي. وی چې چا لیکلي؟ مال چې مجموعة الفتاوا علامه عبدالحی لکنوي یو مستقل بحث په دې باندې کړی احادیث یې راوړي دي. یو ځل زمینه مساعده شوه لاهور ته لاړم یو عالم ما ته دعوت وکړو د هغه ډېره لویه مکتبه وه دا موسوعه کویتیه چې اوس مشهوره شوې چا یې نوم هم اورېدلی نه و. دې سړي کاپي راوړې وه په خپله د کویت نه کاپي راوړې وه. زما لاس یو مجلد ته ورغې چې راومې ښکه دغه مسله پکې راغله چې ومې کتله په خپل خبرو ډېر پښیمانه وم. بیا مې ځان سره دا عزم وکړو چې کله مې یو کتاب کې مسله کتلي په هغې به ټینګ ودرېږم نه. ما ته حصول د علم ته ضرورت دی. مسله په ټولو اطرافو ځان ته معلومه که بیا خلکو ته د حلال او حرام خبرې کوه. یو عالم به مسله کړي هغه به بشر سپین ږیری به ته نن فارغ شوی سبا به د هغه په مقابل کې ودرېږې بیا به ستا په افغانستان کې ځای نه وي. مونږ ډېرې کپرۍ ولیدلې چې را وپرځېدلې. یو ملا ته مې د نصیحت په شکل باندې ویلې مال پرون مې یو لوی شیخ الحدیث سپین ږیري عالم ته ټلیفون وکړه چې جلسې ته راشه وایي هغه فلانی که راځي نو زه نه درځم. مال ګوره وروره هغه لوی عالم دی او ستا مخالف دی ولې داسې کوې مخالفتونه خلکو سره مه جوړوه. وایي خو ځکه زما مخالف دی چې ما یو مسله کړې. مال څه مسله دې کړې؟ وایي مسله مې دا کړې چې څوک د ذکر په معنا نه پوهېږي نو ثواب پې نه دی مرتب او دا ملا خو وایي پیر دی او مریدان لري او مریدان یې د ذکر په معنا نه پوهېږي ثواب یې نه کېږي نو ځکه زما سره خلاف دی. نو ما ورته چې ملګري خفه کېږه مه ته که په دې خپله مسله ټینګ ودرېږي نو مسله دې خطا ده.
وی ولې خطا ده؟ مال ځکه خطا ده تا نه تپوس کوم دا قرآن ذکر دی که نه دی؟ وی بهترین ذکر دی. مال الف لام میم معنا راته قطعا د محمد رسول الله علیه السلام او صحابه کرامونه تر دې دمه پورې ماته د دې ترجمه ثابت د دې ترجمه او معنا څه شی ده. ته په معنا پوهېږې؟ سړی راته غلی شو. الف لام میم، الف لام میم ذکر دی او په دې ثواب مرتب دی او دا ثواب په دې عام دلیل نه په مرتب هم چې قرآن ذکر دی او په دې ثواب مرتب دی، بلکې خصوصي دلیل نبی کریم علیه السلام فرمول الف لام میم حرف وروسته وایي چې الف بل حرف دی، لام بل دی، میم بل دی او په هر یو باندې الله څو نیکۍ ورکوي؟ کوي لس نیکۍ. په یو اعتبار بعضې وایي چې دلته 30 نیکۍ مرتبې دي او بعضې وایي چې 90 نیکۍ پې مرتبې دي. نو ته راپاڅېږه د علماو سره د اختلاف جوړ کړی کور دې وران شه، داسې څوک نه کوي. له خپل ځان وپېژنه، تواضع انکسار عاجزي ځان کې پیدا که. د علماو مخالفت مه کوه، ملا به دې ماته شي. که صراحتا په ګمراهۍ یو سړی رواني د هغې د حل دپاره خپلې لارې دي، د هغو لارو نه استفاده وکړه. عرض مې دا کو چې که موږ غواړو دا وطن مو جوړ شي، په موږ غواړو چې دا وطن مو مترقي شي، نو هغه نکتې په کار باندې واچوئ چې کومې مؤثرې دي. راځئ علما کرامو لاسونه یو بل ته په لاس کې ورکو، یو د مینې او د الفت د محبت د اخوت د ورورولۍ فضا منځته راوړو او ډیر شفقت مو په اشقن ناس په افغانستان کې وي، ځکه هغه مورد د ډیر شفقت دی. د هغه سړي غم خوراک پکار دی. داسې نه کېږي چې د خلکو خپې وهه. راشئ د وحدت لاسونه ورکئ. که ما کې مشکل و کې قناعت راکه، که تا کې مشکل و قناعت به درته درکمه، په مخه به لاړ شو. او که نه دا شاته خبرې، پروپیګنډې، غلط تهمتونه، غلط نسبتونه، نعوذ بالله من ذلک، دا د ایمان د منځه نه وړي. په ځان باندې رحم وکړه. خدای دې وکړي چې څوک رانه خفه نه شي. درس هم باقي پاتې دی. عرض مې دا کوو موږ د وحدت وږي یو. د نومونو د اختصاصونو پسې موږ نه ګرځو. دا ډلې او ټپرې جوړول او دا خاص نومونه وضع کول دا سبب د افتراق او د تشتت په جامعه اسلامي کې ګرځي. راځئ موږ اشتراکي وجوهات لرو، بس دی چې زم مسلمان ما او تم مسلمانې، تم وحدانیت د الله مني او زم منم او دا ټولې مني، دا وجه د اشتراک کفایت نه کوي. بیا راځه زم محمدي او تم محمدي، بیا راشه تم حنفي او زم حنفي، اختلاف ولې؟ او که صرف وجه دای چې تا سره برداشت د مولانا عبدالحق د عزت نشته، دا نو اوس تا ته ډاکټر ته تک پکار دی، ستا په اعصابو کې فرق دی. تا ته معالجه پکار ده چې پردی عزت نشي برداشتولی. خدای دې نورم عزتونه ورکړي علماو ته. هر عالم چې معزز شي زموږ د سر تاج دی، زموږ د سترګو تور دی. نو علماو فاضلانو تاسو لا اوس د جلسې ته نوم د فراغت ایښئ. والله بالله که د فراغت جلسه دا ستاسو د مسؤلیت جلسه ده. د دې نه وروسته تاسې مسؤلي نستئ. تاسو ته دا پګړۍ د مسؤلیت در په سر کېږي. ته د دې نه وروسته مسؤلي، تا ته ډېرې عهدې راجع کېږي. د دې نه بعد په مسند د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک باندې فایزې. اوس محمدي اخلاق هم ځان کې پیدا کا، محمدي افعال هم ځان کې پیدا کا، اوس حرکات هم خپل اصلاح کا، سکنات هم خپل اصلاح کا، اخلاقیات هم خپل اصلاح کا، خدمت هم لا وتړه او د ټولو خدماتو ځان جوګه وګڼه. که منبر ته وختې نو بهترین واعظ او مبلغ شه. که میراب ته مخکې شي بهترین د سنتو پابند او د مستحباتو عامل امام شه. پام کوه چې مونځ مه مکرو کوه د خلکو. او که چرته میدان د جهاد ته لاړې بهترین قاید او مجاهد او سنګروال شه، بهترین مدافع شه. او که د مناظرې میدان ته لاړې بهترین مناظر شه. دا خبره په دې کوم چې دلته تاسو د مناظرې فن هم زده کړی دی، تاسو هر دلیل چیړلی دی او مغز او حقیقت ته رسېدلي یاستئ. دا نعمتونه فراموش نه کوئ. لوی انعام رب کریم په تاسې وکړه او اوس د دې نعمت په مقابل کې شکر عظیم واجب دی او شکر یې همدا دی چې دا کوم ما درته بیان که په دې طریقو باندې عمل وکړئ. الله مو آباد، سوکاله او آرام لره.
بیا وایم چنده که پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. او که چرته داسې نه نو تنها په نوم د عالم، په نوم د حافظ او په نوم د قاري والله العظیم که مستحق د یو فضیلت شه د یو، بیا فضیلتونه نه لاس ومینځه، بیا فضیلتونه نشته دي. تاسو دا میډیا بنده کړئ.